سی ایچ عموماً د چ آواز ورکوي لکه چیر یا مارچ، او سی ایچ کله د کاف آواز ورکوي خو چې د انګلیسي ژبې لفظ نه وي لکه د لاتیني یا د یوناني ژبې لفظ وي لکه کیمسټري. اس ایچ عموماً د شین آواز ورکوي لکه شیر. ټي ایچ زیاتر د ت آواز ورکوي لکه تھینکس، او کله د دال آواز ورکوي لکه دیر یا فادر. ټي آی او ان عموماً د شن آواز ورکوي لکه نیشن، خو چې کله د دې نه اس مخکې راشي بیا د چن آواز ورکوي لکه کویسچن، کمبسچن. ټي آی ای د شین آواز ورکوي لکه انرشا. ډبلیو ایچ کې ایچ سایلنٹ وي، صرف د واو آواز ورکوي لکه ویر. اس آی او ان د ژ آواز ورکوي لکه ویژن. ویډیو لایک کړئ، نورو درسونو دپاره موږ فالو کړئ. ډیره مننه.